څوک منځ کوي د هغه نه څونه فاصله کې خلک تېر شي مخکې نو که دې په لاندې ځای کې منځ کې یو سړی ته بره تېرېږي مخکې جایز دي، که دې بره یو څوک دې لاندې تېرېږي مخکې جایز دي، او که نه یو شان اواره ځمکه وي نو په دونه اندازه به سړی لرې ځي چې دا سړی دا کم منځ کوي چې دې د سجدې ځای ته ګوري، سجدې ځای ته، او بیا هم د نظر لاندې څونه ځمکه راځي، دا غیر اخوارې ته انسان ځي. خو ښه دا چې څوک منځ کې ځان ته یو چوکه خښه کړي، بیا که څوک د چوکې نه اخوا نږدې هم ځي نو پروا نشته. چې یو سړي باندې نظر ولګي دی دې په ځان څه دم کوي، دی دې وایي ما شاء الله کان وما لم یشأ لم یکن لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. دا دې وایي په ځان، یا که د ده نه بل چا ته نظر لګي دی پوه چې دا سړی خو مې نظر نه ښه راغی نو دا دې او یو دم دیږي. او حدیث کې یو بل شی شته، که تا ته پته ولګېده چې په ما فلان کی نظر چلولی دی نو ته لاړ شه هغه ته وایې وروره اودس وکړو هغه اوبې په لوښي کې جمع کا چې زه پرې ولامبم، یا د هغه جامه د هغه کمیس د هغه صادر په اوبو کې خوش کا نچوړی کا او هغه اوبو باندې ولامبه نو نظر به د خدای ختم کړي. او نبي صاحب فرمایي چې دغه سړی د خفه کېږي نه، که تا ته چا ووایي چې وروره دا جامه راته ووینځه یا اودس وکړه یا لاس ووینځه یا مخ ووینځه او هغه اوبه د په ځان اچوم تا را نظره کړې هر هم پرې نه خفه کېږي. ولې؟ ځکه نظر د بنیتی نه لګي، هغه د روغ زړه نه لګېږي. څوک چې د چا زړه ته پرېوت نو هغه نه نظر لګېږي. نو دی یو طریقه هم نبي صاحب په احادیثو کې ښودلې ده. یو سړی په جومات کې خپل وخت پاس کولو دپاره خبرې کوي، ګپ شپ لګوي او د جومات په کیم چلی، دا ډول ګناه د جومات کې د دنیا خبرې کول نیکي خوري. او دا سود کاروبار دا یو قول شته دی چې په کفر په وطن کې خو راجح قول دا دی چې د کافرانو وطن وي او که د مسلمانانو وطني هلته کې سودي کاروبار معنی دی. ښه نه ښځه د الله او د رسول نوم اخیستی شي، ښه په ټول هر وخت کې اخیستی شي د الله او د رسول، صرف هغه خپل خاص حالت کې د قرآن تلاوت نشي کولی، نور د الله نوم ذکر درود شریف ویلی شي. سړی یو ځل مړ شي د قیامت پر ورځ به جمدي کېږي، دا ټول قرآن د دې نه ډک دی، ټول قرآن ډک دی. څوک دې عقیدې نه انکار کوي هغه بیا مسلمان نه دی، کافر دی. او چې کوم انسان مړ شي د قیامت نه مخکې بلکل نه جمدي کېږي، قیامت نه مخکې جمدي کېدل نشته، جمدي کېدل د قیامت پر ورځ به واپس جمدي کېږي. او د قرآن حکیم کې ډېر زیات آیاتونه دي، ډېر زیات آیاتونه دي. ثم انکم تبعثون، تاسو واپس جمدي کېږئ او الله ته به ستاسو الی ربک څنګه یرجعون، خدای پاک ته به ستاسو پیشي واپس کېدل به کېږي. دا زموږ عقیده ده، دې عقیدې نه څوک هم انکار کوي د اسلام نه ورسره وځي. دا خو یو اختلافي مسله راوړې ده، دا ځان له بیا تپوس وکړو. دا غمو متعلق قسمونه یاقوت او مرجان د انسان زندګۍ باندې اثرات شته که نشته، اسلامي نقطه نظر کې د دې متعلق څه وضاحت وکړي. اسلام کې هیڅ قسمه دا نشته چې که دا غمې دې ولګو نو جون به دې زیاتي، مالدار به شي، او که دا دې ونه لګو نو مالدار کېدل به دې نه، دا ټول ګپ شپ دی، اسم نشته په اسلام کې. صرف زمونږ بعض علماو قرآن او سنت کې نشته، بعض علماء د عقیق د غمی متعلق لیکلي دي. بعض علماء د عقیق سور غمی یو انسان په ګوته ولګي، خو چې داسې طریقه باندې ولګي چې هغه سرمن سره لګیږي، د زړه د بیمارۍ لپاره علاج دی. خو د عقیق سور غمی ګوته کې بند کی او هغه ګوته داسې طریقه باندې بند کی چې سرمن سره لګیږي، هغه غمی د زړه د بیمارۍ علاج دی. نور یاقوت او دا د خلکو خبرې دي، هلکه دا سنگی پارس دی او دا یاقوت دی او دا مرجان دی او دا کمی په ګوته که عمر به مې زیات شي او مال به راځي او دولت به راځي، دا د غمو والا دا خبره مشوره کړې ده چې د هغوی غمي خرڅېږي. دا نور په شریعت کې د دې هېڅ قسمه څه اثر نشته دی. دا ټول فضول خبرې دي. واده شوې ښځه به په جنت کې د خپل خاوند سره او غیر شادي شده ښځه به چا سره دی له به الله په جنت کې د نکاح انتظام، جنت کې به الله دی له بهتر خاوندان ورکړي.